إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له. وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له. وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له. وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. محترم عزتمندو مسلمانانو رونو، نن یو ډیره اهمه موضوع هغه شروع کوو بتوفیق الله تعالی چې زمونږ او ستاسو اکثر مسلمانان کاغه نارینه دي او کاغه زنانه دي دین نه خبر دي، حالانکه دین ځان خبرول پدې کې د دنیا او د آخرت ګټه ده او فایده ده پکې. ځکه قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، که تاسو داسې ایمان راوړو لکه څنګه چې ایمان چې صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین راوړو، فقد اهتدوا، نو تاسو به هدایت اومومئ، په لار د هدایت باندې به روان شئ.
صراط مستقیم بدرته حاصل شي. ایمان د صحابه کرامو دا زمونږ د پاره معیار حق ګرځولې شوی دی. نو هر نارینه او هر زنانه لا د صحابه کرامو د رضوان الله علیهم اجمعین د سیرت طیبه نه ځان خبرول پکار دي. په دې دنیا کې د الله رب العالمین دا یو قانون دی. هغه قانون دا دی چې الله رب العالمین په دې دنیا کې بعضی سیزونو ته په بعضو باندې فوقیت او غورواله ورکړي دي. لکه قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض. اے انسانا د ځان نه غیر چاپیره وګوره، سوچ وکا، تدبر وکا، فکر وکا، تا ته پته ولګي چې فضلنا بعضهم علی بعض، بعضی سیزونو ته ما په بعضی باندې غورواله فوقیت او فضیلت ورکړي دي. لکه د پوی د پاره د هغه مثال دا دی د جمعې د ورځې ته الله رب العالمین په نور ورځو باندې فوقیت او فضیلت ورکړي. په میاشتو کې میاشت د رمضان المبارک ته الله رب العالمین په باقی 11 میاشتو باندې فضیلت او غورواله ورکړي. دغه رنګ پشپو کې شپه د لیلة القدر ته الله رب العالمین د رمضان المبارک په نورو شپو باندې فضیلت او غورواله ورکړي. دغه رنګ په دې دنیا کې چې دا څومره انسانان دي، د ټولو انسانانو ته الله رب العالمین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام په دې ټولو باندې غوړه کړي او فضیلت ورکړي. او بیا په ټولو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام باندې الله رب العالمین امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فضیلت او غورواله ورکړي. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دی امت کې صحابه کرامو ته غورواله ورکړي په نورو کسانو باندې. په صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین کې غورواله او فضیلت ورکړي سلور خلفای راشدین ته، او په دې سلور خلفای راشدین باندې فضیلت ورکړي سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تا. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه زنانا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نکاح کې وي چې هغه 11 بیبیانی دي. بعضو سره ډیره موده تیر شوی دا، بعضو سره لږه موده تیر شوی، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راغلی. نو په هغه زنانو کې اولیت چې حاصل دی نو دا د سیده خدیجة الکبری رضی الله تعالی عنها ته چې دغه ته ازواج مطهرات ویل کیږي، دغه ته امهات المؤمنین ویل کیږي، چې د دې امت د ټولو انسانانو میندې دي. نو د الله رب العالمین دا یو قانون دی چې بعضو ته په بعضو باندې فضیلت غورواله ورکوي. نو د دې وجه نه مونږ به په ترتیب سره د امهات المؤمنین چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پاکی بیبیانی دي دا غوی مختصر سیرت هغه ذکر کو. د دې مقصد د پاره چې زمونږ او ستاسو زنانا
بلکې د ټول امت مسلمه زنانه د هغوی د طرز زندګۍ نه ځان خبر کی او بیا خپل ژوند هم د هغوی په شانتې جوړ کی، نو په دغه کور کې بیا سکون او راحت ښایسته د مزو ژوند کوم ته چې حیات طیبه ویلی کېږي هغه بیا ډېر په اسانۍ سره راځي. داسې زنانه بیا د خپل خاوند سره، داسې زنانه بیا د خپلو بچو سره ډېره ښایسته د راحت او د سکون زندگی تیروي. نو د ټولو نه اولو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولنۍ بیبي چې هغه وا خدیجة الکبری رضی الله تعالی عنها، د هغې مختصر سیرت هغه بیانو د الله رب العالمین په توفیق او مدد سره. خدیجه رضی الله تعالی عنها دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولنۍ بیبي وه. په قریشو کې ډیره اوچته او ډیره بهترینه زنانه وه. د نسب په لحاظ سره هم، د حسن جمال ډول په لحاظ سره هم، د مال و دولت په لحاظ سره هم، د عقل د پوی او د هوښیارتوب په لحاظ سره هم الله رب العالمین په کې دا ناشنا کمالات اچولی وو. نوم یې خدیجه دی، لقب طاهره دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت نه مخکې دې ته به خلکو طاهره وي، پاک دامنه ښځه. کنیت ام هند دی، د قریشو د یو معزز قبیلی خاندان سره تعلق ساتي، بني اسد ورته وي. د پلار نومي خویلد بن اسد، د مور نومي فاطمه بنت زایده. دا د دې هغه شجره نسب شو چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولنۍ بیبي ده او د دې امت د مؤمنانو اولنۍ مور ده. ام المؤمنین خدیجة الکبری رضی الله تعالی عنها. د پلار د کورنا اولنې ځل چې د کوم نکاح واده شوی نو هغه د ابو هاله تمیمی سره شوی په دور جاهلیت کې. د ابو هاله تمیمی نه د دې دوه زامنو، یو نوم هالاو او د جینۍ نوم هندو. کله چې هغه وفات شو دا کونډه پاتې شوه. سموده پسې دویم واده وکړه د یو بل خاون سره، د هغه نوم دی عتیق بن عایز. د عتیق بن عایز نه یوه لور پیدا شوه، هغې له نوم هند ایښی او د دې کنیت هم په ام هند باندې مشهور دی. دغه دوانو لونو د خپل کنیت ایښی. کله چې د دې دا دوه خاوندان وفات شو، ابو هاله تمیمی او عتیق بن عایز، نو د پلار په کور باندې وه. عمر 40 کالو ته رسېدلی دی. نو د دې واده د نکاح چې کوم شوق کومه جذبه وي هغه ختم شوی و. اراده یې دا وه چې زه بل خاوند نه کومه. پلار مالدار سړی خویلد بن اسد په دغه وخت کې هغه وفات شوی دی. د هغه نه ډېر مال حال پاتې شوی و. نو د دې پلار چې کوم مال حال او پلار لوی تاجر و، نو دی به هغه د پلار په مال حال باندې تجارت کولو. نارینهو ته به پیسې په مضاربت باندې ورکولې. مالداره ښځه وه، مال و دولت ورسره ډېر و.
یو تاجر له پیسې ورکړي په مزاربت باندې. مزاربت دې ته وایي چې دا یو جایز کار دی چې زما دا پیسې به زه تاله درکم، په دې به ته تجارت او کاروبار کې او چې ګټه یې وکړه څه به ته واخلې څه به ماله راکړي. خدیجه رضی الله تعالی عنها به دا کار کو، خو دومره هوښیاره او پوهه زنانه وه چې هر چاله به مال نه ورکو. خپل یو امانتګر انسان به چرته لټو، ولی اسې نه دا مال مې ضایع نشي، څوک یې رانه په دوکه باندې وانخلي، پټې رانه نه کي، وی رانه نه تختی. لکه نن سبا اکثر چې چاته مال ورکی په مزاربت باندې نو ګټه خو پرېږده هغه سرم د نه خوري. ګټه خو دې په بلا پسې ولګي خو هغه سرم د نه ایسته وخوري. ځکه نن سبا امانتګر خلک ډېر زیات کم دي، خیانتګر خلک ډېر زیات دي. په چا اعتبار نشي کولی چې دا پیسې ورکم او دی به په مزاربت وکړي، ماله به هم ګټه راوړي، ځان نه به هم واخلي. اعتبار زمانه رو رو په ختمېدو ده. نو که خپله ورسره ګرځې خو ټیک د پیسې به د امن او محفوظي، د هغه د ګټې به هم درته پته لګي. او که داسې دې ورباندې اعتبار وکړو نو هغه سر هم د نه خوري. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها هوښیاره زنانه وه، هر چاله به خپل مال د پاره د تجارت نه ورکو، امانتګر انسان به کتو. خو پیسې به خلکو له ورکولې په خپله به ورسره نه تله. ګوره د جاهلیت زمانه ده، هغه وخت دی چې عیسی علیه الصلاة والسلام بره اسمان ته الله خېجولی، څه کم 200 کاله تیر شوي، نبي نه دی راغلی په دې څه کم 200 کالو کې. د جاهلیت سمې دا تیارې راخورې شوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر چې موجود دی، عمر 15 کاله دی، خو لا نبی شوی خو نه دی. حق د جاهلیت وخت دی. په دغه زمانه کې خدیجه رضی الله تعالی عنها د کور نوزي په خپل تجارت د پاره، د کور د چاردیوالۍ نه بهر کیږي. چرته امانتګر انسان ګوري هغه پیسې ورکوي چې دی په مال تجارت وکړي. نن د اسلام دور د اسلام زمانه ده، نارینه او زنانه سره مخلوط اوسیږي یو بل سره. سکولونو ته ورشه، کالجونو ته ورشه، یونیورسټیانو ته ورشه، اسپتالونو ته ورشه، بازارونو له ورشه، مخلوط نظام روان دی. نارینه او زنانه یو بل سره مخلوط اوسي. دا د اسلام دور او د اسلام زمانه ده زمونږ، او هغه د جاهلیت دور و. خو خدیجه رضی الله تعالی عنها د چاردیوالۍ نه بهر نه ځي، پیسې به خلکو له ورکولې ویلې په دې باندې تجارت کوه. نو هغې یو امانتګر انسان کتلو، او دا هغه زمانه م وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر چې نبی خو نه دی، خو دومره امانتګر او صادق رښتینی انسانو چې په عربو کې دا چرچه مشهوره شوې وه. چېرې دا نوجوان هلک چې کوم دی، دی دروغ نه وایي، دی رښتیا وایي، دی خیانت نه کوي، دا ډېر امانتګر انسان دی. نو کله چې خدیجه رضی الله تعالی عنها ته خبر راورسېد چې یاره داسې یو کس شته په دې مکه کې چې هغه ډېر امانتګر انسان دی، او دی وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپل تر ویلی مو ابو طالب چې بچي زما خو ورارئ، خو غربت ډیر زیات دی او دا شام ته قافلې ځي تجارت دپاره، تم چرته چا سره ځان ملګری که پیسې به پیدا کړو لاړ شه تجارت ورباندې وکړه. نو دی وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تجارت اراده هم کړې د شام ته د تلو. نو کله چې خدیجة الکبری رضی الله تعالی عنها ته خبر راورسید یاره داسې امانتګر هلک دی
نو زه اسیم د امانتګر انسان طلب کوم دا پیسې بدله ورکما. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جواب ولېګو چې زما پیسې واخله او تجارت ور باندې وکړه. او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره پیسې ویم نه چې شام ته پتلې وي. خبره اتره روانه و چې پیسې خوراکي خو په څه طریقه باندې وي. خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وی چې دینه مخکې چې چاله ما پیسې ورکړي په مزدورۍ، نو هغوی له به مې په مزدورۍ کې 2 اوښان ورکول، تجارت به وکړو، 2 اوښان به د هغوی نور مال حال به زما و، طالب هم 2 اوښان درکم. ابو طالب ډېر هوښیار و، اگر چې ایمان نه دی راوړی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته د مرګ په حالت کې ډیر کوشش او مهنت کړي. خدا تعصب او دا زد او عناد دا ډیر ناکاره مرض دی بچا کې چې راشي دی به حق نه تسلیمي. خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ډیر امداد کړي دی. نو ابو طالب ورته ویل چې نه، زما دا وراره دا د 2 خانو لایق نه دی چې دی به 2 خانو مزدورۍ باندې ځي شام له استاد لپاره به تجارت کوي. دا خو ډېر امانتګر دی، ډېر صادق دی، او دا خبره تام تسلیمه کړې ده، لږ ورته سیوا کا. هغې ورته وي زه صحیح ده 4 خانو باندې خبره شوه. ابو طالب ورته وي ټیک ده 4 خان صحیح دي. خپل وراره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وي چې زه په الله دې سپارم او لاړ شه تجارت له. پیسې ولا ورکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قافلې سره روانېږي. اولنې ځل دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د تجارت بازار ته راوتی دی. اولنې ځل دی چې شام ته ځي مزل کوي. یو نوجوان هلک دی روان شو، یو قافلې سره روان شو. خو خدیجة الکبری رضی الله تعالی عنها ډیر هوښیاره ښځه وه. د هغې یو غلام و میسره نومي و، هغه یې ورسه ولېږه. ویلې زه ته به زما د طرفه منشي یو قسم د ده سره لاړ شه. دوی شام ته روان شو د تجارت دپاره ځي. نبی الله رب العالمین دا یو قانون دی، کله چې یو نبی ګرځوي نو د نبوت د ورکولو نه مخکې الله رب العالمین د ده څه نښې راښکاره کوي د انسانانو ته، چې که سبا دې دومره غټه دعوه وکړي نو چې خلک یې ورڅه په اسانۍ باندې ومني. ناشنا هغې ته د نبوت ارهاسات وی علما، عجیبه نښي. نو دوی چې شام ته کله سفر باندې تلل نو دا میسره ورسره دی، د ډېر ناشنا او عجیبه احوال لیدلی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام، او د سیرت کتابونو ډېر تفصیل سره نقل کړي دي. خو 2 درته زه ویم، یو پکې دا چې دوی مزل وکړه په لاره کې یو راهب سره ملاو شو. راهب و دا د دې عیسایت چې کوم دین دی په دې کې چې کوم پیر هغې ته راهب وایي. هغه سره ملاو شو. نو دا راهب داسې ناست دی او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو ونې د لاندې کېناست، دمه کوي سوري ته. د دې میسره د دې غلام د دغې راهب سره خبرې اترې شوي. دا راهب چې کوم نو دا عالم مو وی دې میسره ته ویل چې دا سړی څوک دی؟ هغه ورته وي دا خو زما چې کومه نیکه ده، نو هغې دې له پیسې ورکړي د پاره د تجارت او زی ورسره کړی، موږ شام ته رواني کاروبار دپاره، او دا د مکې اوسېدونکی دی او د عبدالله زوی دی او د عبدالمطلب نوسی دی. خو ویلې زه درته یو خبره کوم، د دې ونې د لاندې ناسته نه کوي سیوا د نبي نه. ویلې دا خبره ته څنګه کې؟ ویلې دا په مخکینو کتابونو کې لوستلی شوې ده چې د دې ونې د لاندې چې ناسته چام کړی هغه ته الله نبوت ورکوي. میسره خو دا خبره ذهن کې واچوله.
دویم حالت به دا ولید چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله روانو شام ته واپسې کې مراتو نو د ګرمۍ موسم او ګرمي وا برنه ور باندې دو ملائک راځي او سورې ور باندې کوي او مې سره دا د سوري حالت ني بهر حال سفر نه چې کله واپس رالو رسول الله صلی الله علیه وسلم تجارت کې ډیره ګټم کړې و او دا غي وجه دا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او خيارتوب دا وکړو چې کله د مکې نه ته شام ته نو دلته څه سامان واغسته ال دې خرڅ کو شام نه چې راته سامان واغسته غي مدینه کې خرڅ کو دوانو طرف نه کاروبار کړي دي نو ګټم ډیره وکړه خدیجه م خوشاله وا خو دې غلام دی خدیجه الکبری رضی الله تعالی عنها ته دا ټوله قصه وکړه چې یو راهب را سره ملاو شو هغه دا خبره وکړه او چې راتلو په لاره باندې د باندې به سورې کېده او په نوره قافله به سورې نه د خدیجه الکبری رضی الله تعالی عنها په دې زړه کې ورسره الله محبت پیدا کړو د نبی علیه الصلوۃ والسلام اراده دا وکړه چې د دې سړي سره خو زما خو د واده شو ختم شوی دوه خاوندان مې مخکې مړه شوي عمر مې څلوېښت کاله دی د سیرت کتابونو لیکلي خطبې جرګې به پسې ډېرې راتلې دې وخت کې خو دې به هم جرګې واپس کولی پلار به هم واپس کولی ترونو به هم واپس کولی چې بس دا واده نه کوي عمر یې ډېر دی 40 کاله موږ یې چاله نه ورکو خو د نبي علیه الصلوۃ والسلام حالت چې ولې زړه کې محبت پیدا شو وی چې د سره خو زه نکاح کوم خو اوس هغه ته به خبره څنګه وررسي د خدیجه رضی الله تعالی عنها یو ملګرې وه نفیسه بنت منیا نومې وه نفیسې ته یې ویلې چې داسې چلو که چې دغه سړي ته دا خبر ور ورسوه که ما سره نکاح وکړي ډېر به ښه دا نفیسه بنت منیا د یعیا ابن منیا خور وه هغه لاړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبره ډیر په طریقه باندې کړې ده د جاهلیت زمانہ د خو ښځې به ډېرې هوښیارې وي نبی علیه الصلاۃ والسلام تراله ورته وی یا محمد هل لك ان تتزوج ستا شوق شته چې ته نکاح وکړي او یې ورته داسې ویلي ما لك الا تتزوج ولې نکاح واده نه کې ځوان هلکې 15 کاله عمر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې نفیسی ما سره خو څه نشته چې زه په نکاح واده وکړم ما خو غربت دی ما څه دومره پیسې نشته چې زه په خپله ځان نه کاروبار روان کړم نکاح خو څه غواړي که نه هغې ورته ویلې پرېږده دا خبرې هل لک فی الجمال والمال والنسب که شوق دی یو زړه دی غواړي داسې ښځه بدله کوم چې خایس به می والمال مالدار به می والنسب نسب به اوچت خاندان سره تعلق ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا زنانه په ګلاس وکړه ور د نبی علیه الصلاۃ والسلام ذهنم نشته چې خدیجه خو زما یو قسم نیکه د زاغله کاروبار کوم ابل ما سره د واده اراده لري ولی دا سوق ده چې دا مالدار هم ده دا خیستم ده او دا د نسب په لحاظ سموچته ده هغې ورته ویلي خدیجة الکبری رضی الله تعالی ویلي هغې په خپله ما ته ویلي زه رالیږلی یم چې ورشه او د سره خبره وکړه که ما سره نکاح واده وکړي ډېر به تاریخ کتابونو لیکلي چې د تورات یو عالم ورقا بن نوفل د دې د تره زوی دی دی وخت کې دا غم و اراده جوړه شوې وه چې دې سره به زه نکاح کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې هغې پسې خو ډېرې غټې خطبې جرګې پسې راځي مالدار خلک پسې راځي هغه یې نه خوښوي نو زه خو یو غریب سړی ما سره به څنګه نکاح کوي نفیسه ورته وایي چې پرېږده دا خبرې دا زما کار دی خبره جوړول زما کار دی خو ته راته صرف ها وکړه نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وی چې ها خو زه نشم کولی دومره لوی کار زه په خپل سر څنګه وکم دا د نبوت نه مخکې خبرې دي زما اگر چې پلار نشته مور مې نشته خو ترونه خو مې شته که نه زه به د هغوی سره مشوره کوم صلاح به کوم اجازت راکوي نه راکوي
ور د جاهلیت په زمانہ کې چې هم چا واده کو نو د مور پلار نه وې تاسو کو په خپل سر چا کارونه نه دي کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چراله درې ترونه یو ابو طالب، حمزه بن عبد المطلب، زبیر. درې وانو ته خبر وړاندې کړه چې ازه چې شام ته لېږلی وم هغه ما سره نکاح واده کول غواړي او پیغام یې راپسې را لېږلي. ترونې ورته وي چې ډېره ښه خبره ده. ما درته وي چې په جاهلیت په زمانه کې خدیجه رضی الله تعالی عنها ته به طاهره ویلې کېده، پاک دامنه ښځه ویلې د هغې خو لقب هم دا مشهور دی، بدله به یې وکړو. نبی علیه صلات وسلام هم ورسره شو، دا درې ترونه هم ورسره لاړو. د خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها پلار خو مړو خویلد، خو تری ژوندی و عمر بن اسد هغه سره ملاو شو، کېناستل، خبرې اترې وشولې، خبره جوړه شوله، نکاح تړلی کېږي. نکاح به څوک تړي؟ نکاح وله ابو طالب وتړله. خطبه د نکاح چې کوم ده چې دا مسنونه ده، دا ابو طالب پکې ویلې ده. وخت زمانه د جاهلیت دا خو هغه وخت کې چې بم چا نکاح کوله خطبه به پکې ویلې کېده، مهر به هم پکې مقرر کېدو. د ابراهیم علیه السلام سنت دا را روانو، ابو طالب پکې خطبه ویله، مهر یې پکې 20 اوښان مقرر کړو. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اولنۍ بیبي مهر دی، 20 اوښان. نکاح وشوه، خدیجه رضی الله تعالی عنها عمر بن اسد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړه چې بس. د نبی علیه الصلاۃ والسلام عمر دی 25 کاله، نوجوان هلک دی. او د خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها عمر دی 40 کاله، ډیر لوی فرق دی، 40 کاله او 25 کاله. او 3 بچی مخکې موجود دي او 2 خاوندان وفات شوي. د خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها دا لوی فضیلت دی چې ترسو دا ژوندی دا نبی علیه الصلاۃ والسلام بل بیبي نه ده کړې. دا نور چې څومره کړي که نه دا د دې نه پس شوي دي، د دې په ژوند کې بله ښځه نه ده کړې. دومره مینه محبت یې ورسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بیبي سره تقریبا 20 کاله ورسه تیر کړي. ځکه خدیجه رضی الله تعالی عنها چې وفات شوی نو اختلاف دی، بعضې وایي د نبوت په 5م کال د څوک 6م یادوي، خو څه 20 کاله د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ژوند تیر کړی. نو دا د دوی لوی خصوصیت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ده بله ښځه نه ده کړې، بنه چې ورته وایي. بل خصوصیت دا دی او دا خبر یاد کوي، دا په دې مقصد زه بیانوم چې زموږ مسلمانان دې نه دي خبر، ځان خبر کوي د دې خبرونه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره اولاد دی سیوا د ابراهیم نه ټول د دې نه پیدا دي. د دې نورو بیبیانو نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام اولاد نو، صرف یوه بیبي و ماریا قبطیه، د هغې نه هم وینځه و اصل کې د مصر باچا مقوقس وله هدیه کې ورکړې وه، د هغې نه یو زوی ابراهیم و. نور 2 هلکان 4 جنکۍ، دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها نه پیدا دي. اولنې زوی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شوی کال 2 کاله پس، د هغه نوم قاسم دی، اولنې بچی دی. څومره ژوندی و؟ بعضې وایي 2 کاله ژوندی و بیا وفات شوی، څوک 6 کاله یادوي، خو د نبوت نه مخکې وفات شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خپل کنیت یې دی نو هغه هم د دې بچي په نوم یې کنیت یې څه دی؟ ابوالقاسم. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کنیت دی. دې نه پسو الله رب العالمین ول به یو لور ورکړې ده، د مشر لور ده، د هغې نوم دی زینب رضی الله تعالی عنها. په دې ترتیب دا خبرې یادې کوي، د مشر لور ده په قاسم پسې پیدا شوې. بیا ورپسې بله لور پیدا شوې ده، د هغې نوم دی رقیه رضی الله تعالی عنها.
بیا د هغې نه پس بله پیدا شوي د هغې نوم دی ام کلثوم رضی الله تعالی عنها او دا دواړه لوڼه رقیه ام کلثوم دا په عثمان رضی الله تعالی عنه باندې واده وي. اخیری لور چې ده هغه فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها او دا په چا باندې واده وه؟ په علی رضی الله تعالی عنه باندې. دا د نبوت نه مخکې دا اولاد پیدا شوی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی شو الله ورته نبوت ورکو 40 کال عمر دی. نو په دغه د نبوت په دی اولنی کال باندې یو بچی پیدا شو چې هغه ته نوم کېښود د عبدالله. دا د نبوت په اولنی کال پیدا شو. د دې عبدالله دوه نور نومونه هم ذکر دي، یو طیب دی او بل طاهر دی. دام ورته وایي علماو پکې وجه دا ذکر وي دی عبدالله ته دا دوه نومه ځکه نور وایي معشوم یو دی نومونه یې درې دي. وایي دی د نبوت په کال پیدا شوی نو دې وجې نه ورته طیب او طاهر وایي. بهر حال د رسول الله صلی الله علیه وسلم درې زامن او څو لوڼه وي؟ څلور. د یو زوی نوم قاسم، د دویم نوم عبدالله، د دریم نوم ابراهیم. څلور لوڼه وي زینب، رقیه، ام کلثوم او فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنهم اجمعین. په اتم کال د هجرت باندې چې دا د مدینه زندگی ده، مکې نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغلی 8 کال یې تیر کړي او دا هغه کال دی چې د دې بچی د پیدایش د دې بچی د وفات نه پس 6 میاشتې پس نبی علیہ السلام بیا وفات کیږي. چې یو بچی پیدا شو په اتم کال د هجرت باندې چې هغې له نوم کېښود د ابراهیم او دا یو وینځه وه د مصر باچا مقوقس نومې و. هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په هدیه کې ورکړې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره بیا نکاح کړی و، د هغې نه دا زوی پیدا شوی و ابراهیم. دا په اتم کال د هجرت دی. 12 میاشتې دی ژوندی و. 12 میاشتې پس بیا دی وفات کیږي او حدیث کې ډېره عجیبه واقعه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو زنانه ته حواله کړی و، هغې به پیم ورکولې، تربیت پې موله کو. د هغه زنانه د خاوند نوم صحیح حدیث کې ابوالسیف راځي. دا ماشوم بیمار شو، سخته تبه وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې کس راولېږه چې راشه زوی دی بیمار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورغلی صحابه کرام هم ورسره. کله چې خپل زوی ابراهیم داسې لاسو کې راوچت کو نو دا هغه زنکدن او دا ډېره سخته خبره چې هغه بچی چې هغه ستا د سپینې ګیرې زوی ورته منګوی و. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخري بچی دی. د دې د وفات نه 6 میاشتې پس نبی علیہ السلام په ربیع الاول کې وفات کیږي او دی په شوال کې وفات شوی دی. اگر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګیره خو ډېره سپینه نه وه، یو څو 12-14 یختان وبګي، خو داسې بچی چې اخري بچی او ستا په لاسو کې سازي دا ډېره ګرانه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاسو کې راغسته زنکدن و، د سترګو مبارکو نه اوښکې لاړې. صحابي ورته فرمایي یا رسول الله تم جاړي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویلي یا ابن عوف، عبدالرحمن ابن عوف ته دا تپوس کړی، ورته وی هذه رحمه، دا جړه هو یو رحمت دی چې الله د مؤمنانو په زړونو کې اچولی دی چې یو مؤمن مسلمان د بل په درد باندې به د سترګو نه پسې اوښکې سي. ما خو د هغه جړه نه تاسو مړي پسې منع کړي کوم ته چې ویر ویلی کېږي چې مخ له چپېړې راچئ، ګریوانونه وغیره شلې، چغې سورې وایي، هغه منع ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس مبارکو کې ساه وختله نو دی د دغه وینځي ماریا قبطیه رضی الله تعالی عنها نه د شوال په میاشت کې وفات شو. 12 کالو په عمر کې دی نه پس ربیع الاول میاشت کې تقریبا 6 میاشتې پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم وفات شوی، دنیا نه تللی. نو د خدیجة الکبری رضی الله تعالی عنها مختصر احوال من ذکر کړل. ان شاء الله راتلونکي جمعه کې د دې ناشنا فضایل حدیثو کې راغلي بخاری مسلم کې هغه به ذکر کوو، خو مهرباني دا وکړئ د جمعې ورځې تقریبا هر سړی په کور کې ناسي، ډېر کم خلک به چې به دکان نه ځي یا کاروبار به کولاوي. مهرباني وکړئ په باندې 12 بجې خپل شوق محبت د جمعات سره پیدا کړئ، په باندې 12 بجې ځان را رسوئ. 12 بجې راځئ، کم سے کم سړی نفل وکړي، 8 رکعاته وکړي، 12 رکعاتو پورې به صحابه نفلونه کول، تحیت المسجد وکړي،
هغې نه پس بیا سړی کینی د شروع نه یو خبره واوري نو اخره کې بیا ورباندې ډېر ښه سړی پوهېږي. الله دې موږ له په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.